سلطان رکن الدین ببرس لغلامین تر سلطنت پنځویشتمه برخه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره 40مه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنت د داستان هغه ځای بیانوي چې قدغان او ارزو دواړه په چونفړي کې وه، او بیا قدغان راووتی د چونپړي څخه لاسونه پرېمینځل ځکه ډوډۍ یې خوړله. کوم وخت چې دی بیرته چونپړي ته ننوتی نو ټکان یې وخوړ، ځکه د هلته داسې یو چهره ولیدله چې هغه د دوی دښمن و. او د 40مې برخې په پای کې مو دا هم وویله چې هغه فدایي د دوی چنفړي ته رارسېدلی و، او بیا یې په ډېره نرمه لهجه عامیس بن خزرون ته وویل: ابن خزرونه، د دواړو څخه یو کار نه کیږي بلکې دواړه کار به کیږي. نو اوس به له همدغه ځای څخه په پاته حالات شروع وکړو چې نور څه پیښیږي. کم وخت چې فدایي ورته وویله: ابن خزرونه، د دواړو څخه یو کار نه کیږي بلکې دواړه کار به کیږي، نه به زما ذات ته کوم زیان رسیږي او نه به تاسو درې واړو ته کومه پیښه، بلکې موږ به هر یو خپل ژوند په پوره سکون او ډاډ سره ترسره کوو. قدغان او ارزو، تاسې دواړو خو ما د ډېر پخوا نه ډېر ښه پیژنئ. زه هم تاسې له همهغې ورځې پیژنم چې هلته د فدایانو په ځای کې پراته وئ، او تاسې هم ما له همهغه ځایه پیژنئ. ګورئ، زما ورور او خورې، زه د څو ورځو راهیسې په دې سرایي کې اوسېږم، او هغه وخت چې زه دلته دې سرایي ته راننوتم په همهغه ورځ مې تاسو دواړه د عامیس بن خزرون سره یو ځای په کار کولو کې ولیدلاست. ما پخوا تر دې عامیس بن خزرون نه پیژندی، بلکې د سرای د مالک نه مې د هغه په اړه پوره معلومات ترلاسه کړل. د هماغه ځایه ماته څرګنده سوه چې ابن خزرون تاسو دواړو ته زوی او لور ویلي دي، او د خپله ځان سره یې په کور کې ځای درکړی دی. ګوره قدغانه، زما له اړخه تا ته او یا ستا ښځې ته هیڅ ډول خطر نسته، او زه نه غواړم چې تاسو ته کوم زیان در ورسوم. تر څنګ عامیس بن خزرون ته هم د زیان د ورسولو اراده نه لرم. د هغه په دې خبره قدغان خپل ځان راټول کړ، او بیا یې ورته وویل: برغوسه، د دې خبرې ضمانت به څه وي چې ته پر موږ حمله نه کوې او یا به موږ ته کوم زیان ونه رسوې؟ حال دا چې ستا په کتلو سره سم ماته د اندېښنه را پیدا سوه چې ته به هرومرو زموږ په تعقیب پسې راغلی یې او زموږ په لټه کې به ګرځې. برغوس ورته سمدلاسه وویل: دا چې زه دې سیمو ته له څه لپاره راغلی یم تفصیل به یې تاسو ته درکړل سي، خو تر هر څه لومړی اجازه راکړئ چې ستاسو په دې چونپړي کې خو کښېنم. پوهېږم چې ارزو خور تاسو دواړو ته د غرمې خوراک څښاک راوړی دی، او زه غواړم له تاسو درې واړو سره په دې ډوډۍ کې شریک سم. خو ګوره قدغانه، ما تا ته مخکې ډاګیزه کړه چې زه د څو ورځو راهیسې په دې سرایي کې اوسېږم. ما له دې په اړه هم ځان ته معلومات کړي چې ارزو هره ورځ تاسو ته د غرمې ډوډۍ همدلته راوړي. نو که چیرې ما تاسو ته د زیان د رسولو اراده کړې وای، نو ارزو چې تل په کور کې یوازې اوسېږي له منځه به مې وړی وای، او ستاسو د دواړو کار به مې همدلته په دې چونپړي کې پای ته رسولی وای. زما تر مخه هیڅوک نه و چې زما مخنیوی یې کړی وای، خو ما دا کار نه دی کړی. دا ځکه چې زه د دې کار لپاره نه یم راوتلی. دا ځل د قدغان په ځای عامیس بن خزرون په خبرو پیل وکړ: برغوسه، که ته د قدغان، ارزو او زما په مرګ پسې نه یې راوتلی، نو بیا خو ته زما د زوی په څېر یې. راځه همدلته په دې چونپړ کې کښېنه، زموږ سره یو ځای خوراک او څښاک وکړه، او هغه څه چې موږ ته یې ویل غواړې په څرګنده توګه یې راته ووایه. برغوس ور مخته سو، په لاس کې نیولې د څرمنې هغه کڅوړه یې یوې خواته کښېښوده، بیا یې په هماغې تکیه وکړه. د کښېناستو وروسته ویې ویل: قدغان او ارزو، هغه څه چې زه یې تاسو ته وایم هغه په غور سره واورئ. زه هیله من یم چې د دې وروسته به تاسو پر ما باور وکړئ. زما ورور او خورې د مرکز نه ماته او زما سره 2 کسو نور فدایانو ته د دین د یو ستر عالم نه علاوه د یو تاجر د وژلو حکم هم سوی دی. هغه تاجر غوښتل د نقد سکو یوه ستره کڅوړه د یوه ځایه بل ځای ته انتقال کړي. موږ ته حکم وسو چې هغه به وژنو او د سکو کڅوړه به ترې اخلو او مرکز ته بې رسوو. خو زه تاسو ته په الله تعالی قسم کوم چې زه نور د مرکز د ژوند څخه په تنګ راغلی یم. زه په دې اقرار کوم چې ما د مرکز په ژوند کې ډېر کسان چې د مرکز مخالف مې ګڼل
په ډیره بېدردۍ سره مې وژلي دي. هغه وخت زما ضمیر بیده و او د هر دغسې وحشي کار لپاره یې تیارولم، خو اوس مې ضمیر را بیداره سوی. زما ضمیر هغه وخت را بیدار سو چې ماته د یوه دیني عالم او تاجر د وژلو حکم وسو. د هغه دیني عالم د وژلو حکم چې راته راکړل سو هغه ډیر ستر عالم او د اسلامي نړۍ یو منل سوی شخصیت دی. ما نه غوښتل هغه له منځه ولاړ سي. د دې ترڅنګ د هغه تاجر د وژلو حکم چې راته سوی و ما نه غوښتل چې هغه هم د چا له لاسه ووژل سي، ځکه چې هغه د اسلام د دغه عالم د درس او تبلیغ کارونه د خپل تجارت له مخې مخ ته وړل. ما لومړی د خپلو هغو دوو ملګرو سره یو ځای د هغه تاجر په لور مخه کړه او دیني عالم مې قصدن له انده وغورځاوه، ځکه چې ما یو ډیر ستر اقدام اخیستل غوښتل. کله چې د هغه تاجر د وژلو لپاره ورغلو نو په تاجر باندې د حملې کولو نه مخته ما په خپلو هغو دوو ملګرو باندې حمله وکړه او هغوی مې له منځه ویوړل. د هغه وروسته مې دا ټوله قصه هغه تاجر ته وکړه او ورته مې ډاګیزه کړه چې څه ډول موږ 3 کسه فدایان ستا د وژلو لپاره دلته راستول سوي یو، خو څرنګه چې زه اوس د هغه کار څخه بیزاره سوی وم او نه مې غوښتل یو څوک هسې په هسې له منځه یوسم، نو په دې خاطر مې د هغه د وژلو په ځای په خپلو ملګرو حمله وکړه او هغوی مې له منځه ویوړل. هغه تاجر د ډیر نیک بخت خاوند دی. کله چې هغه دا خبره واورېده او د حالاتو څخه خبر سو او په دې وپوهېده چې اوس زما په لاسو د فدایانو څخه خوندي سوی، نو خپله شتمني یې په 2 برخو وویشله. یوه برخه یې په لویه سرمنیزه کڅوړه کې بنده او ماته راکړه، که څه هم ما څو ځلې د دې نقدي پیسو د اخیستو څخه انکار وکړ، خو هغه ماته په زور دا کڅوړه راکړه او په خپله لار ولاړی. ما هم دغه نقدي سکې راواخیستې او دلته راغلم تر څو په دې سرایي کې ووسېږم. ګورئ زما ورور او خوري، زه اوس په مرکز کې نه اوسېږم او نه بیرته هلته ورستنېږم. ما اوس د اسلامي امت د خدمت لپاره ډېر ستر هوډ کړی دی. کله چې برغوس چوپ سو نو قدغان ترې وپوښتل، برغوسه هغه څه چې تا وویل که چیرې هغه رښتیا وي نو بیا زه او ارزو دواړه میړه او ښځه په تا باور کوو، خو دا راته ووایه چې ته د اسلامي امت لپاره څه ډول کار کول غواړې. برغوس د کوم ځنډ پرته بیا په خبرو پیل وکړ او ویې ویل، قدغانه لکه څنګه چې مې مخته وویل ما په خپل ژوند کې زیات انسانان د تیغه تیر کړي دي، ډیر مې د خپل مرکز د مشرانو په حکم وژلي. داسې وګڼه چې ما ډیر ستر ګناهونه کړي او په ډیرو بدیو کې ککړ یم، خو اوس د خپل ضمیر د رابیدارېدو نه وروسته غواړم د دې ګناهو ازاله وکړم. د دې ګناهو د تلفاتې کولو لپاره ما یوه لاره هم پیدا کړې ده، خو اوس یې تاسو ته تفصیل نسم ویلی. بس همدومره باید درته ووایم چې نن ورځ اسلامي امت د 2 خواو څخه تر ګواښ لاندې دی. لومړنی د فرانسې د باچا نه هم لوی چې همدا اوس یې په افریقا باندې خپلې صلیبي حملې پیل کړي دي او اوس مې اورېدلي چې د مصر بادشاه سلطان رکن الدین د هغه د ځپلو لپاره د مصر څخه تونس ته را روان سوی دی. د اسلامي امت لپاره بل ډیر ستر ګواښ د انګلستان د شاهزاده ایډورډ له لوري متوجه دی. هغه به په ډیر نږدې وخت کې د انګلستان څخه حرکت کوي او د خپلو ځواکونو سره یو ځای به د مقدسو ځمکو د نیولو په لور روانیږي. ما د سترو صلیبیانو څخه اورېدلي چې شاهزاده ایډورډ به د ډیرو زیاتو ځواکونو او لښکرو سره یو ځای د عکا په بندرګاه باندې توقف کوي. نو کله چې د انګلستان شاهزاده ایډورډ دغه ځای ته راورسیږي نو زه به خپل فعالیت پیلوم، ځکه چې د مرکز له لوري راته د ایډورډ په نامه یو لیک راکړل سوی دی. زه به د همدې لیک څخه کار اخلم، خو دا چې څه ډول کار به ترې اخلم د دې خبر به تاسو ته د کومې لارې د ایډورډ د رارسېدو وروسته ترلاسه سي. تر دې ځایه د خبرو وروسته برغوس د څو لمحو لپاره چوپ سو، څه فکر کې ډوب سو. بیا یې هغه د سرمنې خورجین راواخیست، خپل مخې ته کښېښود. د هغې څخه یې د سرمنې یوه کوچنۍ کڅوړه چې د نغدو سکو څخه ډکه وه راواخیسته او د خپلې ملا څخه یې وتړله. بیا ستر خورجین د قدغان او ارزو او ابن خزرون تر مخ کښېښودی او ورته ویې ویل، دا څرمنیز خورجین وینئ چې د نغدو سکو څخه تر خولې پورې ډک دی. په دې کې کوچنۍ کڅوړې دي چې د نغدو سکو څخه ډکې دي. ما ترې دغه یوه کوچنۍ کڅوړه راواخیسته چې زما لپاره بسنه کوي، پاته ټولې ستاسو تر مخ ایږدم. اوس نو ستاسو خوښه ده چې ټولې د خپل ځان لپاره ایږدئ او که نیمایي یې د ځانو لپاره او پاته نیمایي امیر ترنتایي ته ورکوئ، ځکه چې ما دلته په سرای کې اورېدلي وه چې ترنتایي له تاسو سره ډېر ښه اړیکې درلودې او تاسو دواړه یې د خپل ځان ورور او خور ګڼلي واست. ترڅنګ ابن خزرون هم هغه ته خپل زوی وایه. هغه د اسلامي امت داسې یو ستر مجاهد دی چې ډېرې سترې کارنامې ترسره کړي. هغه خلک یې له منځه ویوړل چې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف یې سپک تبلیغات کول. په الله تعالی قسم چې دا دومره ستر کار دی چې په دې دنیا کې هیڅ ډول معاوضه او یا قیمت هغه نسي ډکولی. د برغوس د چوپتیا وروسته ارزو د لومړي ځل لپاره په خبرو پیل وکړ.
برغوسه وروره موږ به دا دومره ستر رقم چیرې ایږدو؟ ته له دې څخه لږ نورې هم واخله، په کار به دې سي. برغوس ورته په ډېره نرمه او د شفقت نه په ډکې لهجې سره وویل: ارزو خوري، زه به دا دومره ډېرې پیسې چیرې له ځانه سره ګرځوم؟ د هغه کار لپاره چې زه راوتلی یم د هغه لپاره له ما سره کافي سکې سته، دا پاته نورې ستاسو د 3 واړو ملکیت دی. څنګه مو چې خوښه وي هغسې مصرف پشکې وکړئ او خپل کارونه پرې را جوړ کړئ. آیا په دې موضوع به همدومره خبرې بسنه ونه کړي؟ راځئ چې په بله کومه موضوع خبرې وکړو. ابن خزرون ورته وویل چې د هر څه د مخه باید خوراک او څښاک وکړو. برغوس وویل چې ما د نن سهاره دا هوډ کړی و چې د غرمې خوراک څښاک به له تای سره خورم. دا د الله تعالی ډیر شکر دی چې زه په خپل مقصد کې بریالی سوم او تاسو 3 واړو پر ما اعتماد او باور وکړ او د ډوډۍ خوړلو وړاندیز مو هم راته وکړ. د برغوس په خبرو ابن خزرون، ارزو او قدغان 3 واړه خوشحاله سوه. بیا ارزو ټولو ته خوراک څښاک وړاندې کړ. بیا څلورو سره یو ځای په ډیره خوشحالۍ سره هغه خواړه وخوړل. د خوراک څښاک وروسته برغوس پورته سو او په لږ څه غمجن اواز سره یې وویل: زما وروره، خوري او کاکا ابن خزرونه، تاسو خپلو کارونو ته ولاړ سئ، زه له تاسې نه رخصت اخلم. د برغوس په دې خبره قدغان راپورته سو او ویې ویل: برغوسه، اوس چې تا ماته ورور، ارزو ته دي خور او ابن خزرون ته دي کاکا ووایه، نو آیا اوس زه دا پوښتلی سم چې زموږ د باور ترلاسه کولو وروسته اوس ته چیرې روان یې؟ آیا دا ممکن نه دی چې ته همدلته زموږ سره پاته سې او د سکون او ډاډ نه ډک ژوند وکړې؟ په دې توګه به موږ د ابن خزرون کاکا سره یو ځای په کور کې د خوشحالۍ نه ډک ژوند ولرو، ترڅنګ به یې خپله ساتنه هم کوو او د سوسۍ په دې ستر کلي کې به درته یو مناسبه پیغله هم را پیدا کړو تر څو ورسره واده وکړې او خوشحاله ژوند تیر کړې. د قدغان په دې خبرو برغوس مسکی سو، خو وروسته په فکر کې ډوب سو او بیا یې په لوړ اواز وویل: قدغان وروره، دا شونې نه ده. داسې وګڼه چې زه د ټولنې هغه اغزی یم چې خپل ذهن راته توق ګرځېدلی دی، د هرې لوري راته د مرګ شپېلۍ وهل کیږي. زه هغه بدبخته انسان یم چې د ژمي د ماښامۍ په یخ رپ کې د موسمونو د نمي څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره خپل لاسونه ګرم او د ژوند د ژور خوب د جوړېدو هڅې کوم او د دې لپاره د خپل لاسو د ګوتو څخه اغزي جوړ او د خپل ضمیر زخمونه پرې موږم. قدغان وروره، په دې کې شک نسته چې زه په کومه ورانه ویجاړه لار روان یم او په رواجونو او غلامیو کې راپوښل سوی انسان یم، او په دې کې هم شک نسته چې ما د ژړو باروتو د سیوري لاندې د جبل شیخ په مرکز کې ژوند تیر کړی وي. خو اوس ما نوې روحیه اخیستې ده. ما د جبل شیخ د مرکز او د هغه ځای د ښایست سره ټولې اړیکې پرې کړي دي. اوس زه د ازل د سفر د وفا په لور راوتلی یم. قدغان وروره، ته په دې ښه پوهېږې چې ما تر اوسه د یوه بدکاره او سخت لوی ګنهکار په څېر د شیخ جبل په مرکز کې کار کاوه. په فدایانو کې زما منصب تر ټولو ستر او اعلا و، خو اوس ما خپل ځان بدل کړی دی. غواړم د یوه نرم او مهربانه لاس په څېر کار وکړم. غواړم خپل تیر ګناهونه په دې توګه باندې ازاله کړی سم. قدغانه، هلته د شیخ جبل په مرکز کې د اوسېدو په وخت کې بېشکه چې زه د انساني ژوند ستر ښکار کوونکی وم، خو اوس زما د ذات په دیوالونو کې دا روزنه را پیدا سوې ده. د عمر زیوال زه بیرته راویښ کړم او د روښنایي په لور یې روان کړی یم. قدغانه، زه اوس دا ثابتول غواړم چې که زه د اسلامي امت لپاره د یو فدایي په بڼه کې د عذاب وسیله ګرځېدلی وم، نو اوس به د اسلام د دشمنان لپاره بدحاله کوونکې دښته او په تیارو هوا کې د تیز خنجر بڼه خپلولی سم. په دې وخت کې قدغان په خبرو راټوپ کړ: برغوسه وروره، ستا دې خبرو زه ډېر حیران، اندېښمن او په فکر کې ډوب کړی یم. اوس چې ته له دې ځایه ځې نو ووایه چیرې به ځې؟ زه ویرېږم چې هسې نه د جبل شیخ د نورو فدایانو په لاسو کې ورسې او که چیرې هغوی په دې هم خبر سي چې خپل 2 فدایان ملګري دي وژلي، نو بیا خو دې ژوندی نه پرېږدي. د هغه په دې خبره برغوس په خندا سو او ویې ویل: د جبل شیخ فدایان به هغه وخت له ما څخه انتقام اخلي چې زه یې لاسو ته ورسم. اوس خو ما د ژوندانه لاره بدله کړې ده. زه د عکې د ښار په لور روان یم، چیرې چې د انګلستان شهزاده ایډریډ د خپل لښکرو سره په 100 ورځو کې را رسېدونکی دی او همالته به پړاو کوي. د هغه وروسته به ووینئ چې زه څه ډول د خپل ژوند د ګناهونو ازاله کوم او څه ډول پخواني ګناهونه پرې مینځم. زه به د خپل ځان لپاره توبې او استغفار لارې را پرانیزم او د ماضي د ګناهونو بدله به واخلم. قدغانه، ډېر ژر به ووینئ چې هغه بوټی چې زه یې د کرلو نیت لرم خپلې پاڼې به را زرغونې کړي او په دې توګه به زه توانېدلی یم چې د خپل زړه د پاڼو د پاسه د عبادت کولو یوه نوې لاره خلاصه کړم. تر دې ځای د خبرو کولو وروسته برغوس چوپ سو، ځکه په دې وخت کې د سرایي یو ځوان د تور رنګې آس سره یو ځای د چونپړې په لور راغی او د دروازې نه بیرون ودرېد.
برغوس د چونپړې نه بیرون سو او د هغه هلک څخه د آس واګې واخیستې، په جیب کې لاس کړ او څو سکې راویستلې او هغه هلک ته یې ورکړې او ورته ویې ویل زوی جانه ډېره مننه کوم چې په آس دې زین بار کړ او د استبل څخه دې دلته راویست. دا سکې له ځانه سره وساته، په کار به دې راسي. اوس ورځه او په سرایي کې دې خپل کارونه کوه. د دې خبرو سره سم هغه هلک راوڅرخېد او د سرایي په لور روان سو. برغوس په یوه خیز سره په آس سپور سو. په دې وخت کې قدغان ارزو ابن خزرون هم د چونپړې څخه راوتلي وه. برغوس خپل لاسونه پورته کړل او په هوا کې یې وخوځول او ویې ویل زما دوستانو زه اوس د تاسې رخصتېږم، ډېر ژر به تاسو زما په اړه یو ښه خبر واورئ. د دې خبرې سره سم برغوس د خپل تور رنګې آس واګې راوګرځولې. آس ته یې پونده ورکړه او په ډېر لږ وخت کې د ټولو د سترګو نه غایب سو. سلطان رکن الدین او امیر ترنتایي د خپلو ځواکونو سره یو ځای د افریقا په بیا پایانه دښتو کې په سفر بوخت وه. دوی لا تر اوسه پورې د تونس د بندرګاه څخه شاوخوا 20 میله لرې واټن کې وه چې په صحرا کې یې د شګو ګرد او غبار وکړ. د غبار د کتلو سره سم سلطان رکن الدین خپلو لښکرو ته د تم کېدو حکم وکړ. لږ شیبه وروسته د شګو د دغه غباراتو او وریځو څخه 4 کسه اسپاره راڅرګند سول. دوی په بیړه بیړه د سلطان رکن الدین د لښکر په لور روان وه. کله چې رانږدې سول نو سلطان رکن الدین وپیژندل چې د هغه مخبران دي. کله چې ډېر رانږدې سول او غوښتل یې د خپلو اسونو څخه راکښته سي نو سلطان رکن الدین ورته اشاره وکړه چې په خپلو اسونو باندې سپاره اوسئ. سلطان رکن الدین ورته د نور مخته راتلو وویل. هغوی هم خپل اسونه رامخته کړل او د سلطان رکن الدین او ترنتایي مخې ته راغلل او ودرېدل. بیا سلطان رکن الدین د هغو 4 واړو څخه وپوښتل دوستانو ووایاست چې کوم مهم خبر مو راوړی؟ د هغه په جواب کې یو مخبر وویل محترمه موږ ستا د حکم سره سم د فرانسوي عسکرو د نقل او حرکت او د هغوی د فعالیتونو په اړه چې کومه څارنه کړې هم هغه معلومات مو له ځانه سره راوړی دی. محترم سلطانه په هغه بحري بیړۍ کې چې فرانسویانو د فرانسې څخه تر افریقې پورې سفر کړی و هغه اوس د تونس په بندرګاه کې ولاړه ده. د همدې بحري بیړۍ په واسطه یو ډېر ستر ځواکمن لښکر د تونس په بندرګاه کې کښته سوی دی. د فرانسې بادشاه نه هم لوی په خپله د دې پوځ مشري کوي او د هماغه په قومنده دوی د افریقا په دې ساحل باندې د اتم صلیبي جګړې پیل کړی دی. محترمه په دې سیمو کې د بني مرین حکومت جوړ شوی و. دغه حکومت په 2 کالو کې یو ښه لښکر ترتیب کړی و چې د هماغې لښکر سره یو ځای د فرانسویانو په مقابل کې ودرېد. د همدې تونس په ساحل باندې د بني مرین او فرانسویان ترمنځ ډېر سخت جنګونه وسول خو په دې جنګ کې فرانسویانو غالبه وموندله او د مسلمانانو د لښکرو ډېره برخه د فرانسویانو په لاسو له منځه ولاړه. محترم سلطانه د دې جنګ د پیلمې نه مخته بني مرین خپل یو قاصد مصر ته د کومک لپاره درلېږلی و خو د بني مرین او د تونس د سیمې د خلکو بدقسمتي دا وه چې تاسې په دې وخت کې په مصر کې نه واست او د ارمینیا په جنګ کې مصروفه واست. اوس حال دا دی چې د بني مرین کوم عسکر چې د اموژنې څخه خوندي پاتې سوي هغوی همدلته په صحرا کې پټ سوي دي. هغوی د خپلو ځانو سره څه نور ځوانان هم رایوځای کړي او خپله ټولنه یې ستره کړې ده. هغوی اوس په فرانسوي ځواکونو شپنۍ حملې کوي او ډېر زیات زیان ورسوي خو بني مرین اوس د دې توان نه لري چې یو ښه ځواکمن لښکر راپیدا او د فرانسویانو مقابلې ته یې راولي. کله چې هغه مخبر تر دې ځایه د خبرو کولو وروسته چوپ سو نو سلطان رکن الدین تر لږ شیبې پورې سر ټیټ کړی و او په فکر کې ډوب ولاړ و. بیا سر راپورته کړ او مخبر ته وویل ما ته دا هم ووایاست چې د فرانسې باچا نه هم لوی وي اوس چیرې میشتی؟ په جواب کې هغه مخبر یو ځل بیا ورته وویل محترم سلطانه د هغه وخت راهیسې چې د بنو مرین لښکرو ماتې خوړلې او بیا هغوی خپله ماتې نه ده منلې او د خپلو چریکي حملو له لارې په فرانسویانو شپنۍ پټ یرغلونه پیل کړي دي نو د همهغه وخت د فرانسې باچا نه هم لوی وي خپل لښکر په 2 برخو ویشلی. د هغوی نیمایي برخه همدا اوس د تونس په بندرګاه کې د خپلې بحري بیړۍ په ساتنې کې مصروفه ده او د لښکر بله برخه یې همدلته په صحرا کې د بنو مرین د چریکي ځواکونو په لټون کې کار کوي. د دې خبر په اورېدو سره د سلطان رکن الدین مخ راوغوړېد او یو ځل بیا د خپل مخبر څخه وپوښتل آیا دا راته ویلی سي چې نه هم لوی د خپل لښکر د کومې برخې سره دی او دا چې د فرانسویانو هغه لښکر چې د بنو مرین د لښکرو په لټون پسې راوتلی دی هغوی به د تونس د بندرګاه نه په څومره واټن کې پراته وي؟ د سلطان رکن الدین د دې پوښتنو په ځواب کې هغه مخبر تر لږ وخته پورې چوپ پاته و او بیا یې د څه فکر کولو نه وروسته وویل درون سلطانه په خپله نه هم لوی د خپلو هغه لښکرو سره دی چې په شمال کې دي او د بنو مرین
د چریکي لښکرو په لټې پسې ګرځي. زما په اند چې دوی به د تونس د بندرګاه نه نږدې 20 یا 25 میله واټن کې پراته وي، خو نه هم لوی وي. داسې ډلې هم ټاکلي چې د بندرګاه سره اړیکې ولري او د کومکي شیانو په رارسولو کې لاس ولري. د دې ترڅنګ یې داسې ډلې هم ټاکلي چې په صحرا کې د میشتو مسلمانانو کلي لوټ او د هغوی مال او شتمني خپلو لښکرو د غنیمت کړي. د دې خبر په اورېدو سره د سلطان رکن الدین مخ یو ځل بیا د خوشحالۍ نه وغوړېد. بیا یې هغو ټولو 4 مخبران ته مخ کړ او ورته ویې ویل اوس تاسو ولاړ سئ او په خپلو سپارل سوو دندو کې مصروف اوسئ. که کوم نوی خبر مو ترلاسه کړ سمدلاسه یې ماته راورسوئ. زه به ستاسو د لارښوونې په خاطر همدومره ووایم چې اوس زه د خپلو لښکرو سره یو ځای د تونس د بندرګاه په لور ورځم. د سلطان رکن الدین د حکم سره سم هغه 4 واړه مخبران سمدلاسه د هغه ځای څخه وخوځېدل او لږ شېبه وروسته د سترګو څخه غایب سول. د هغوی د تلو وروسته سلطان رکن الدین په آس سپور ترنتایي ته چې ترڅنګ یې ولاړ ویې ویل زویه زه پوهیږم چې دې مخبرانو موږ ته د فرانسوي ځواکونو په اړه ډیر مهم او حیاتي معلومات راکړل. د دوی د خبرو په اساس ما یو پریکړه وکړه او زه هیله من یم چې ته به زما د پریکړې سره توافق وکړي. ترنتایي زویه لکه څنګه چې دې مخبرانو وویل د فرانسویانو لښکر اوس په 2 برخو ویشل سوی. یوه برخه یې د تونس په بندرګاه د خپلو پوځونو ساتنه کوي او بله برخه یې د 9 لویي په مشري د تونس د بندرګاه څخه 20 یا 25 میله لرې واټن کې د بنومرین د ځواکونو په لټې پسې راوتلي دي. د فرانسې د لښکرو دغه حال زموږ لپاره ډیر ګټور بریښي. ترنتایي زویه دغه ټولې سیمې ما کتلې دي. موږ همدا اوس د تونس د بندرګاه څخه نږدې په 20 میله واټن کې یو او ما په همدې ځای کې پوځ ته د پړاو کولو حکم کړی دی. ته د خپلو وسلوالو څخه 100 کسان د لښکرو شاوخوا ته ولېږه ترڅو د فرانسوي جاسوسانو د تګ راتګ مخه ونیسي او یا هم هغوی له منځه یوسي. ترنتایي زویه راتلونکې شپه ډیره ژوره بریښي. موږ به د شپې په تیاره کې له دې ځایه خوځېږو او که خدای کول نو نیمه شپه به د تونس په بندرګاه د فرانسوي ځواکونو په بیړیو باندې حمله کوو. داسې وینو تویونکې حمله به وکړو چې هغوی د خپلو ژوندونو څخه لاس په سر سي. دا شپنۍ حمله چې ما 20 کاله مخته هم د همدې فرانسوي ځواکونو په خلاف چې غوښتل یې نیغ په نیغه په مصر یرغل وکړي هم کړې وه او همدې نه هم لویوي ته مې د منصورې د ښار بیرون بدترینه ماته ورکړې وه. ترنتایي زویه خپلو ځواکونو ته ووایه چې د تونس په بندرګاه باندې د دښمن ولاړو جهازونو ته اور وانه چوي ځکه چې زه په دې ډاډمن یم چې د فرانسویانو په جهازونو کې خوراکي مواد او د وسلو ذخایر بار دي. که چیرې موږ جهازونو ته اور ورته کړو نو دا ټول ذخایر به له منځه ولاړ سي. موږ باید دا ذخایر او وسلې ولکه کړو او د بنومرین ځواکونو ته یې ورپرېږدو ترڅو هغوی پرې خپل مات ګوډ حالت را جوړ کړی سي. ترنتایي زویه موږ په فرانسویانو په دې خاطر شپنۍ حمله کوو چې د فرانسویانو د لښکرو هغه نیمایي برخه چې په بندرګاه باندې ولکه لري په مکمله توګه له منځه یوسو. ترنتایي زویه دا هم په نظر کې ولره چې د فرانسویانو دغه نیمایي برخه زموږ د ځواکونو څخه نږدې 4 واره لکه زموږ لښکر دومره غټ دی. خو د دې سره سره بیا هم موږ او تاسې به په دې فرانسوي لښکر د شپې په نیمایي کې شبخون کوو. په همدې بندرګاه کې به یې په خپلو وینو کې لمبوو او په مکمله توګه به یې له منځه وړو. د فرانسویانو څخه د تونس د بندرګاه